بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ دا زده وو چې څنګه کولی شو کډ او کاپي په ورډ پروګرام کې استفاده کوو او ومو ویلې چې ولې کډ او کاپي استفاده کوو. د دې لپاره چې موږ که غواړو یو فایل یا یو جمله یو کلمه هر شی چې وي له یو ځای نه بل ځای ته کاپي کړو یا کټ یې کړو، له دې نه موږ تاسو استفاده کوو. نن له خیره سره راځو موږ تاسو دوستانو هغه چې و ابتدایي و نن اډوانس یې وایو چې څنګه موږ تاسو کولی شو کاپي د اډوانس په شکل وکړو. دې کار لپاره به زه لاړ شم لایک ډاکومنټ ایجاد کړم او دغه ډاکومنټ مې څه ایجاد کړ، لیاوټ ته ځم، خپل د ورق سایز او د ورق اورینټیشن هم منظم کوم. بعد د دې نه راځو خپل درس شروع کوو. دوستانو که زه لاړ شم دغه لومړنی پاراګراف چې زما ده د دې رنګ سور رنګ ته واړوم او لږ سایز هم غټ کړم مثلا دغسې، او اوس وغواړم چې دا کنټرول سی کاپي مې واخیست یا دغسې یا دلته لاړ شم په دغه باټن باندې کلک وکړم چې د دې کاپي واخلم. کله مې چې کاپي واخیست دلته مې کرسر ایږدم، دلته خو په دې څه کلیک وکړو خپله یې راوړي که نه، صحیح ده. خو زه دا نه غواړم، زه په دغه د دې د هغه لاندې دا کوم علامه څه ده په دې باندې کلک کوم چې دې ته موږ تاسو پیسټ سپیشال وایو. څه ورته وایو؟ پیسټ سپیشال. دلته هم آیکونونه راوړي دي خو دا پرېږدو، دلته بیا پیسټ سپیشال باندې کلک کوو چې دلته موږ تاسو ته دغه صفحه خلاص شي. په دغه صفحه کې موږ تاسو لومړنی کار څه ده، موږ تاسو سره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ ده. آبجیکټ مطلب دا ده که موږ تاسو دا راوړ اوس اوکې کړم، دلته راځي خو د هغې کولو وړ نه ده، د ایډیټ کولو وړ نه ده. موږ تاسو نشو کولی چې د دې سایز نور غټ یا وړوکی کړو، رنګ یې چینج کړو، دا کارونه پکې نشو کولی. ښایسته وخت کولی شو، هغه وخت یې کولی شو چې په دې باندې ډبل کلیک وکړو. څه وکړو؟ ډبل کلیک. چې کله د ډبل کلیک وکړو ګوره دا ځان ته بله صفحه کې خلاص شو. نو بله صفحه کې خلاص شو، دلته راشه پکې تغییرات دې راوړه، هر تغییرات چې دی زړه وي دې بټن باندې یا کنټرول اس باندې کلیک وکړه، که څه دا ذخیره شي دا وتړه، هماغه تغییرات دلته څه شو؟ راغله. یعنې یو آبجیکټ غوندې ده. سر څوک بلد نه وي په دې کې تغییرات دې را نه وړي، ځکه زموږ تاسو هغه څه کېږي بیا د هغه کوم ډاکومنټ چې ده هغه کې خرابي راځي. بل موږ تاسو کولی شو چې دا زه انتخاب کوم کنټرول سی کاپي د دې واخلم او دلته مې کرسر کېدم، پیسټ سپیشال ته لاړ شم، دومې څه ده فارمټ ټکس ده. که زه په دې باندې کلیک وکړم هماغه فایل هماغه شی چې پورته و دلته هماغه شی ده، هېڅ کوم فرق نه لري، هماغه خپل شی ده. بل څه شی لرو؟ بل د هغه څخه انفارمټډ ټکس لرو. انفارمټډ ټکس په دې مطلب چې کوم فایل مال ته رنګ ته سایز مې غټ کړه دا ټول مې وکړه، زه هغه شیان نه غواړم، فقط زما ټکس پکار ده. څه پکار ده؟ ټکسټ پکار ده. څه شی چې لیکل سوی ده فقط زما هغه پکار ده، نه مې رنګ پکار ده، نه مې سایز پکار ده، هېڅ شی پکار نه ده. هلته چې موږ کاپي اخیستی وو کوم رنګ کې وو؟ سور رنګ کې وو، سایز یې غټ وکړه. ګوره چې وځو زه پیسټ کوم څه کېږي؟ فقط هماغه ټکسټ راځي. ګوره هماغه کلمه ده پوینټ وین یو کلیک دغه ده، له دغه ځای نه مې اخیستی. که د دې لپاره چې ښه پوه شئ زه به دلته لاړ شم هغه ولیکم افغانستان. افغانستان به ولیکل، څه اوس مې ولیکل د دې کنټرول سی کاپي یې اخلم همدلته یې نږدې درته پیسټ کوم چې تاسو ذهن ښه پرې خلاص شي. دلته څه لاړم، دلته ګوره انفارمټډ ټکس اخلم، درېیمې اوکې. ګوره اوس دم افغانستان د هغه هم خو هغه کې ګوره رنګ و شیان شته، دې کې نشته. نو تاسو سره بیا شاید داسې کومه ورځ جدول شی راسي ستاسو ته فقط دغه ډیټا یې راکړه، دا ټیبل و شیان زما په کار نه ده. داسې وختونو کې موږ تاسو له دې څخه کار اخلو. بل اپشن یې څه ده؟ پکچر غوندې راځي. موږ تاسو څومره ساحه انتخاب کړو، صحیح ده، کنټرول سی یا په دې باندې کلیک وکړه، دلته راسه کرسر دې کېده او ورته دلته یې راته پیسټ کړه، خو از پکچر یو تصویر غوندې راته راوړه. څه غوندې؟ تصویر غوندې. نو په دې کې هېڅ تغییرات څوک نشي راوستی، دا اوس یو تصویر ده، نه رنګ یې چینج کېږي، هېڅ کار پرې نشي کولی. که سایز یې غټ کوئ دغسې به یې غټ کوئ، هر څه کار څه کوي، فقط شی ده یو عکس ده. صحیح شو؟ نو د دې د تغییرولو یا د چینج کولو وړ هېڅ نه ده. نو دا تاسو کولی شئ چې داسې وختونو کې استفاده وکړئ، ورنه کار واخلئ. او بالاخره دا دوه نور برخې چې دي دا بیا موږ تاسو سره په درد نه خوري، کار نه لرو. د ایچ ټي ام ایل فارمټ د همداسې عادي فارمټ کې درته راوړي، پکې تغییرات راوستی شي، کوم هغه نه ده په ورډ پروګرام کې نه استفاده کېږي. یو بل خبره هم شته، دلته چې موږ تاسو پیسټ سپیشال ته ځو دلته موږ تاسو سره ډسپلی از آیکن ده. که تاسو دغه ورډ ابجیکټ انتخاب کړئ دا آپشن فعال کېږي تاسو سره. دا څه کار کوي؟ مثلا زه راځم تاسو ته مثلا تاسو هغه لرئ د خپل د ژمي راپور جوړوئ، صحیح ده؟ د ژمي راپور هم څه جوړول
اوس تاسو ته وایي چې د تیر ژمي راپور هم ورسره ضمیمه کړه. خو تاسو داسې نه کوئ مثلا 10 صفحې د دې ژمي راپور جوړ شو خو د تیر ژمي 10 صفحې هغه د 60 صفحې تاسو نه غواړئ چې 100 صفحې راپور جوړ شي. تاسو وایئ راشه ښایي زه دلته یو لینک جوړوم چې زه هغه باندې کلک وکړم ماته د هماغه د بل ژمي هغه جوړ شي خلاص شي راپور خلاص شي. څنګه مثلا که زه لاړ شم دلته یو بل ورډ پروګرام هغه خلاص کړم فایل خلاص کړم مثلا دغه فایل به زه خلاص کړم دا ډیلیټ شوی ده نشته کنټرول او یو بل به انتخاب کړم مثلا دا سی وي ده صحیح شو. کنټرول ای زه له دې ټولو نه کاپي اخلم کنټرول سی کاپي مې واخیست صحیح شو. اوس دلته زه ورته وایم مثلا زه دلته لیکم فار مور ډیټیلز کلک هیر صحیح شو. د نور معلوماتو لپاره دلته کلک وکړئ چې کله دلته راځي په دې باندې کلک کوي موږ تاسو سره هغه ته چې خلاص شي هماغه زما سی وي خلاص شي. نو دلته د کرسر کې ده پیسټ سپیشل ته لاړ شه دلته آبجکټ انتخاب کړه او دا آپشن فعال کړي اوکې آیکن هم کولی شئ چینج کړئ داسې سټایل کې راسي نه زه ورته وایم چې مثلا ما سره دی په دغسې سټایل کې راشي دغسې شین علاوه کړي اوکې اوس ګورئ راغی که رانغی سره اوس زه په دې باندې کلک کوم 2 کلک کوم ماته څه خلاصوي هماغه بل فایل خلاص کوي صحیح شو. تاسو کولی شئ چې دغسې دا انتخاب کړئ ورنه کار واخلئ دا موږ تاسو سره پیسټ لینک ده ښه دا هماغه څه شیان سویل دلته د آیکنونو په شکل راغلی ده لومړنی یې ګورې ده کیپ سورس فارمټینګ هماغه اول غوندې ټول شیان راته راوړه دومې څه ده مرج فارمټینګ فارمټونه یې مه راته راوړه فقط دغه ډیټا راوړه درېیمې څه ده عکس غوندې راته راوړه او څلورمې څه ده موږ تاسو سره ټکسټ را راوړي کولی شئ تاسو استفاده وکړئ ورنه کار واخلئ. نو دا موږ تاسو سره د ورډ پروګرام کې د کاپي کولو څو نورې طریقې بل دوستانو موږ تاسو سره څه ده بل موږ تاسو کولی شو چې د خپل فایل څه کار وکړو مثلا بعضې شیان واخلو څنګه شیان زه به لاړ شم له دغه نه لږ کاپي واخلم دغه ډیټا کنټرول سی کاپي مې واخیست کنټرول ان دلته پیسټ کوم. اوس چې تاسو دلته ګورئ مثلا دغه فایل یو سټایل کې ده دغه بل سټایل کې ده دغه بل سټایل کې ده صحیح شو. زه وایم چې وروره په دغه د کوم سټایل استعمال کړی ده دغه خط راته هماغه سټایل ته واړوه سایز و رنګ دا ټول شانې دلته راوړه. نو دا پروګرام باندې کرسر کې ده په دې برز باندې کلیک وکړه دې ته وایي فارمټ پینټر شی ورته وایي فارمټ پینټر فارمټ څه ته وایي شکل رنګ سایز دا کوم کارونه ستاسو په خپل ورډ باندې کوئ. نو زه په دغه انتخاب کې ګوره د برز شکل راغی اوس راسه په دغه خط یې کش کړه ګوره دا ټول هماغه غوندې جوړ شو که نه صحیح شو. یا مثلا که تاسو ته بهتر مثال درکړم زه به دلته لیکم کابل صحیح شو. کابل مې ولیکل مثلا آر این ډي قوس باز بسته انټر دا شو کابل. بل لیکو مثلا لوګر او لیکو چې مثلا آر این ډي قوس باز بسته انټر. بل مثلا لیکو هلمند صحیح شو. دلته لیکو چې مثلا آر این ډي بل کوم ځای لیکو مثلا لیکو وردک صحیح شو مثلا آر این ډي قوس باز بسته او فقیه میاد را بیا وروسته دلته قصه کوم. بل چې لیکو خوست نور به باسي مثلا آر این ډي قوس باز بسته انټر. اوس ګوره موږ تاسو ډېر زیات ولایتونو نومونه ولیکل که نه اوس زه دلته کابل انتخابوم کابل مې چې انتخاب کړه دې ته ته سنټر ته راشه وروره لږ یې سایز هم غټ کوم دومره اندازه دلته بولډ کوم یې هم رنګ یې مثلا سور رنګ ته اړوم د دې ځای نه زه به سټایل چینج کوم داسې یو سټایل ته چې ښایسته سټایل غوندې وي مثلا کوم سټایل دا سټایل ته یې اړوم صحیح شو. اوس دغومره کار ما په کابل باندې اجرا کړ. اوس که هر ولایت زه پیدا کوم همدغومره کارونه ورباندې کوم وخت ډېر نیسي که نه نیسي خو نو راځه اسان کار پرې وکړه ورته دا کابل باندې د کرسر کې دی دی باندې ډبل کلیک وکړه مخکې څو کلیک وکړه یا اوس ډبل کلیک وکړه څه زر دی خو سینې کې نو ډبل کلیک وکړه ورباندې راشه دلته په لوګر باندې کش کړه ټول هماغه غوندې جوړ شو که نه لاندې راشه هلمند جوړ شو که نه هماغه غوندې حتی ګوره سنټر ته یې راوړ دلته منځ ته هلمند بل شی ده خوست ټول یې جوړ کړه که نه صحیح شو. تاسو دغسې ځایونو کې کولی شئ استفاده وکړئ یو ځای کې زحمت وباسه نور ځایونو کې
خپله فقط کاپي پیسټ کړه. نو دا موږ او تاسو مخکې څه شي زده کړه؟ کاپي پیسټ د ډیټا، څه ډیټا هم کاپي پیسټ کول. اوس د دغه ډیټا دا فارمات کاپي کول هم زده کړه. څنګه کولی شو فارمات د ډیټا څه کو کاپي کو. آسان مثال که تاسو ته ذهن کې ښه کیني، خیاطه ځئ ورته دغسې کالي راته وګنډه که نه، هغه کالي یا عکس تاسو سره یا دلته وینئ. نو دا هم داسې ده. زه ورته وایم دغه لغات د څه رقم جوړ کړی ده، دا لغاتونه هم راته همدغسې جوړ کړه. که غواړئ حتی پاراګراف هم کولی شئ. ګوره دا ما کلک وکړه دغه ټول پاراګراف زه غواړم دغسې جوړ کړم، کلک وکړه ټول پاراګراف د همغه شکل کې جوړېږي. صحیح شو انشاءالله پوه شوئ. ووایئ نور هم که باز ده. نو د دې لپاره چې ښه پوه شئ اکسل کې هم یو مثال درکوم څه ښه ذهن کې کښېني. مثلا اکسل کې زه لاړ شم دلته کوم هغه ته دا نتایج ته لاړ شو. اوس ګورئ دلته کوم نومونه زما سره شته دي. په دغه نومونو کې مثلا ډېر هغه ده، بعضې یو رقم ده، بعضې بل رقم ده، سایز یې دی، بعضې وړوکی دی، بعضې غټ ده، داسې رقم سیستمونه دي دلته. نو زه ورته وایم چې دا څه کار وشي ما سره دلته دې راشي ما سره دا ټول یو سیستم کې شي. مثلا دلته هایټ ته ځو، ان هایټ کالم ورته وایي. ګوره مثلا دا سړی ده، د لاس ده، ټول نمرې ښې نمرې دي او زیډ رنګ کې ده، دا هم همداسې ده. زه وایم چې دا نور نمرات دې هم همداسې وشي. صحیح ده. یا مثلا که زه به پښتو ته واړوم او دلته زه ولیکم و، ګوره فارسي و پښتو و ولیکل سو که نه، همداسې ده که نه ده. اوس که زه یو دلته زه بیا دې ته درې لیکم، ښه بیا دا څه شی ده درې ده، بیا دا درې ده، دا ډېر وخت نیسي که نه نیسي. نو زه غواړم چې دغه ټول انګلیسي عادت په څه شي واوړي؟ پښتو ته واوړي. نو یو پښتو انتخاب که، دلته راسه هماغه شی چې په هغه کې و وړ کې و دلته نشته، دا انتخاب که په دې ټولو یې کش کړه. که دا یو دانه وکړې تر ماښام هم نه خلاصوي، دا خو ډېر ده که نه. هر څومره چې فقط کش کړه ټول پښتو جوړېږي. همداسې اوس نه دا پښتو زه نه غواړم بېرته انګلیسي غواړم، دلته یو انګلیسي باندې کلک وکړه، بېرته ټول انګلیسي شو. فکر کوم اوس بیخي پرې پوه شوئ. پوه شوئ نه یم خدای هم پوه که نه.